دلته صرف یو خبره واورئ، په دې ځای کې یهودیان راپاڅېدل او یهودیانو دا دعوه وکړله چې ابراهیم علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام نه یعقوب علیه السلام چې موږ ته دا کم دین پرېښوده دی نو دا یهودیت دی. یهودیانو دا دعوه وکړه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې کوم یهودیانو هغو دا دعوه وکړله و یعقوب علیه السلام چې موږ ته کم دین پرېښودلی دی نو دا یهودیت دی او د یعقوب علیه السلام دین یهودیت و، موږ په یهودیت باندې چلیږو. په هغه وخت کې چې یعقوب علیه السلام د کم دین متعلق وصیت کړی و هغه یهودیت و. پوهېږئ په قصه باندې؟ نو دلته الله جل شانو په خپله د هغې جواب کوي چې تاسو ګوره دونه بېوقوفه یئ. یعقوب علیه السلام خو د بوتانو عبادت نه کوو، یا ابراهیم علیه السلام خو د بوتانو عبادت نه دی کړی، تاسو رالګئ د بوتانو عبادت کوئ. تاسو عزیر علیه السلام ته د الله جل شانو زوی وایئ، تاسو الله جل شانه لره نسبونه ثابتوئ، رشتې ولا ثابتوئ، هغه ولا دغه کوئ چې د الله جل شانه رشتې دي او نسبونه دي، وقته دي اولاد دي، وقته دي وبره دي. نو دا خو د ابراهیم علیه السلام دین نه و. ابراهیم علیه السلام خو بوتان ماتول، تاسو د بوتانو عبادت کوئ. ابراهیم علیه السلام خو صرف د خدای عبادت کوو او تاسو پکې کله د فرشتو عبادت کوئ او کله د خپلو مولیانو د پیرانو عبادت کوئ. لکه دې یهودیانو کې دا خبره ډېره زیاته وه. صحیح شوله که نه؟ اوس هم داسې ډېر شي خلک شته د خپلو پیرانو عبادتونه کوي، هغو ته ښکته کېږي، سجدې ورته لګوي، یو څه کوي او بل څه کوي. پوهېږئ په قصه باندې؟ خو دا د هغه یهودیانو رسم دی. صحیح شوله؟ یهودیانو به د خپلو پیرانو د مولیانو عبادتونه کول، هغو ته به یې سجدې لګولې چې هغو به ورته څه ویل چې بس دوی هم هغه کول. په قصه باندې رسېږي. نو د هغه خلکو د وخت نه را روان دی. بهرحال خبره دا ده چې یعقوب علیه السلام خو دغه دین نه و پرېښودلی چې تاسو د انسانانو عبادت شروع کړئ، یا تاسو د مولیانو د پیرانو د زبرګانو عبادت شروع کړئ، یا تاسو د ستورو د سپوږمو او د فرشتو عبادت شروع کړئ، یا تاسو د عزیر علیه السلام عبادت شروع کړئ، یا تاسو د بوتانو عبادت شروع کړئ. دغه خبره خو ابراهیم علیه السلام نه وه کړې. نو دقې وجې نه ورته الله جل شانه فرمایي چې ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. کله چې یعقوب علیه السلام ته د مرګ فرشته راغله نو تاسو په هغه وخت کې حاضر وئ چې یعقوب علیه السلام دغه وصیت کوو چې لکه تاسو به د بوتانو عبادت کوئ. هغې خو دا خبره نه وه کړې. که تاسو چېرته په هغه وخت کې حاضر وئ چې ووایئ موږ ته، نو تاسو خو حاضر نه وئ. دا خو اوس د 1400 کاله مخکې یهودیانو دا خبره کوله. پوهېږئ په قصه باندې؟ او یعقوب علیه السلام خو په زرونه کاله مخکې تېر شوی و. نو چې هغه کله وفات کېدو نو ظاهره د دقه یهودیانو خو په هغه وخت کې نه و، بلکې یعقوب علیه السلام خو د صحیح دین، د یو دین او د یو خدای دعوت ورکړی، وصیت یې کړی. نو هغه تذکره الله جل شانه کوي چې اذ قال لبنيه، کله چې وویل هغه خپل اولاد ته ما تعبدون من بعدي، تاسو به د څه شي عبادت کوئ؟ نو بچو ورته څه وویل؟ قالوا نعبد الهك، موږ به ستا د معبود عبادت کوو، و اله آبائک، او ستا د پلار نیکه د معبود عبادت به کوو. نو پلار نیکه څوک و؟ تاسو ته وایي یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نوسی و. ابراهیم علیه السلام خو د بوتانو عبادت نه دی کړی. یعقوب علیه السلام چې د اولاد نه تپوس وکړو نو هغه ورته وویل چې موږ به ستا د پلار نیکه عبادت کوو، یعنې د هغه د خدای عبادت به کوو، د هغه د معبود عبادت به کوو، یعنې د هغو معبود یو خدای و. صحیح شوله؟ هغه په دین حق باندې و، خو تاسو دا اوسني یهودیان د لارې نه اخوا شوي او په شړه باندې سر شوي. د دقې وجې نه الله جل شانه وفرمایل چې قالوا نعبد الهك، وویل د یعقوب علیه السلام اولاده نعبد الهك چې موږ به عبادت کوو ستا د معبود، و اله آبائک، او ستا د پلار نیکه د معبود. مطلب ستا د پلار او د نیکه چې کوم معبود و یو خدای و د هغې عبادت به کوو. هغه پلار نیکه دي څوک دي؟ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام. الها واحده، د هغو یو خدای و. هغو د فرشتو نه او د پیرانو د مولیانو نه خدایان نه جوړ کړي. صحیح شوله که نه؟ هغو د بوتانو نه خدایان نه جوړ کړي، د هغو یو خدای و، د هغې عبادت یې کوو، موږ هم د هغې عبادت کوو.